حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ډېر لوی محدث چې د دیوبند مدرسې عظیم محتمم او بانی و. د هغې خلاف چې کله د گرفتارۍ د نیولو وارنټ رالی نو دلی کې اوس هم مسجد دی، چته مسجد ورته وایي، دې کې د هغې امامت دی. چې کله د انګریز عسکر راورسېدو د ده د گرفتارۍ او نیولو دپاره مسجد له رالو نو که ګوري په مسجد کې یو بوډا ولاړ دی او د ګرمۍ زمانه د هغې صرف لنګ وهلی دی او نور بدن یې ټوله لس دی او د هغې جارو په لاس کې د مسجد جارو کوي. یو طرف ته د هغې په فتوا باندې په ټولو ملکونو کې شورش و چې د هغې فتوا در عربو در عجمو پورې ورسېده، لیکن بل طرف ته د انګریز په دماغ کې دا ده چې دا به ډېر لوی عالمي او دا به څومره په شان و شوکت وي او د دې به کوم انداز او په کوم شکل باندې وي. چې کله رالو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ته ودرېدو، دا یې ګمان دی چې دا د دې مسجد یو خادم دی، د مسجد جارو کوي. حضرت یو 2 قدمه د دې ځای څخه پر شاس هغه ورته مولانا قاسم نانوتوی به چیرې پیدا کو، هغه چیرې دی؟ اوس دی حیران دی. دې وخت کې بیا نو د درواغ څه ځان ګوري، اوس یو ګړی مخکې دلته و، حاجي پر کوم ځای دی ولاړو هغې ته لاسونه اوس یو ګړی مخکې دلته و. د هغو په دماغ کې دا راله چې یو ګړی مخکې د لیو بره ولاړې پر خپله لار باندې، نو په دې شکل د هغې خپل ځان بچاو او د هغې حفاظت اوس. نو ما درته ویل درواغ که زموږ په دین کې شنیع عمل دی، بدترین عمل دی، لیکن شریعت د انسان د فطرت او د ضروریاتو لحاظ په هر ځای کې کړی دی. نو بعضې داسې موازی او ځایونه راځي چې هغې کې چونکې د تکلیف اندېښنه ده او د قتل او د شهادت او د ځان د حفاظت ځای چې راسي، بیا شریعت سړي ته د درواغو اجازه ورکړې ده، خو لیکن په دې شرط چې انسان به د خپل کوشش در حده پورې توریه یې کوي او تعریض به کوي او ځان به داسې ګرځوي چې صریح په درواغو کې سړی واقع نسي. ورنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د درواغو متعلق ډېر شدید وعیدونه بیان کړي.